ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د مور د شیدو تغذیې نړیواله اونۍ 2015 کال د اګست میاشتې د لومړۍ څخه بیا تر شپږمې چې سمون خوري د 1404 کال د اسد میاشتې د شلمې څخه تر شپږویشتمې نیټې پورې په ټول نړۍ او هیواد دننه کې دا ورځ لمانځل کیږي. دا اونیز کمپاین د WHO، یونیسیف او عامه روغتیا وزارت په مرسته او ملاتړ د یو مشخص کلني پیغام په لرلو سره په ټوله نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان کې لمانځل کیږي. د کورنۍ د غړو ترڅنګ خاوندان هم مکلف دي چې ماشومان ته د مور د شیدو د ورکړې په تغذیې په برخه کې د خپلو میرمنو ملاتړ وکړي. سپارښتنه کوم چې میندې باید د 6 میاشتو پورې یوازې خپلې شیدې ماشوم ته ورکړي. د 6 میاشتو مابعد د نورو خوړو ترڅنګ باید دا پروسه د 2 کلونو یا زیات عمر پورې د مور د شیدو د ورکړې پروسه دوام ولري. دا نه یوازې د ماشومانو حق دی بلکې ټولنې ته د ښې راتلونکي لپاره یو مهمه پانګه بلل کیږي. د ماشوم لپاره د مور د شیدو ګټې پوره تغذیه او پراختیا، ذهني وده او لوړ چاقي، د مزمنو ناروغیو مخنیوي، هاضمي روغتیا او ګټور ویټامینونه، عاطفي نږدېوالی او رواني آرامښت او ګڼې نورې ګټې له ځان سره لري. قدرمنو سلامونه، زه حنان یم د ډاکټر روغتیایي خپرونو له طریقه ستاسې په درانه چوپړ کې. د تل په څیر په دې خپرونه کې موږ د روغتیا په لارو چارو باندې بحث کوو. دا چې د مور د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ده، د همدې موضوع لپاره را سره په سټوډیو کې میلمه ډاکټر صاحب موسی پوپل غریب نواز دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مسئ، په خیر راسئ. خوشحاله اوسئ. په سلامت تاسو، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو ټولو ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه، په خیر راسئ. ډاکټر صاحب محترم، د نوي زیږېدلي ماشوم لپاره د مور د شیدو لومړنۍ شیدې ولې دغه بهتره بلل کیږي؟ د مور شیدې په دې خاطر د ماشومانو لپاره په بهتره ګڼل کېږي، خاصتاً لومړنۍ شیدې چې موږ تاسو ته په عامه اصطلاح یا موږ تاسو په پښتو کې هغه ته ورژه یا کانډیاتې دا ورته وایي. دا چې د خټه شیدې دي، په دې کې غوړ ډېر دي او دا د قطراتو په شکل سره وي. نو دا کله چې ماشومان د دغو شیدو څخه برخمن شي، هغه تر 6 میاشتو پورې د امراضو په مقابل کې ډېر قوي او مقاومت ډېر. نو په دې خاطر سره ډاکټران سپارښتنه کوي چې میندې باید په دا لومړني نیم ساعت کې، یعنې کله چې ماشوم پیدا شو، په دغه لومړني نیم ساعت کې باید ماشوم ته واچول شي. بله، ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم، ماشوم ته د شیدو ورکول مور ته هم کومه ګټه لري؟ ماشوم ته د شیدو ورکړه او مور ته او ماشوم ته ډېرې ګټې لري. اول به راسو ستاسو د سوال په جواب چې د میندو لپاره څه ګټه لري. که چیرې یو مور ولاړه شي په دا لومړني نیم ساعت کې خپل ماشوم ته واچوي، د ماشوم وروسته کومه نمونه چې زېږول کېږي د هغه په تولد کې مرسته کوي چې هغه ژر ډک شي. دویمه خبره دا ده، د مور د ولادت څخه وروسته مور یو څه خونریزي لري. د دغه خونریزي د مخنیوي لپاره د مور لپاره ډېره ګټه لري. بل هغه میندې چې خپل ماشومانو ته تی ورکوي، د هغو په تی کې د سرطان دانه چې موږ وایو نه دی، هغه د سرطان څخه مخنیوی کېږي. بله خبره دا ده، هغه میندې چې خپل ماشومانو ته تی ورکوي، د اولاد په ځای کې چې کوم سرطان دانه پیدا کېدای شي، د هغه د پیدا کېدو څخه مخنیوی کوي. بله خبره ده، د مور شیدو ورکړه د میندو لپاره بل رواني لحاظ باندې ډېره ګټه لري. یعنې که چیرې مور خپل ماشوم ته تی ورکوي، هغه د نس دردونه نه لري، نو ماښام ګرده شپه ارامه بیده وي،
ویده وي. نو ګرچې مور باید د شپې په ترڅ کې څلور ځله د خپل ماشوم راکښېنوي او هغه ته د شپې د پلوه تی ورکړي، ولې چې د شپې د پلوه شیدې ډېرې. نو په دې خاطر سره کله چې ماشوم بیده مور بې خوبه کېږي نه، کله چې بې خوبه نه شه د رواني حالت څخه د روغتیا یې ډېره بشپړه وي او کامیابه وي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم، دلته تاسې یادونه وکړله چې کله مور ماشوم ته شیدې ورنکړي په لومړۍ مرحلو کې ځینې امراض چې یوه ناعلاجه ناروغي چې هغه د سرطان یا کینسر ناروغي ده، په اوس وخت کې دغه ناروغیانې هم چې پیدا کېږي یوازینی لامل دغه هم کېدلی سي چې مور خپل ماشوم ته په صحیح توګه شیدې نه دي ورکړي؟ هغه میندې چې کوچنیان یې زېږولي دي او خپل ماشومانو ته تی نه دي ورکړي، هغه په د خپل تیو کې یو کتله یا داسې یو غوټه که دوی لاس والي خپل تی ته یو غوټه موجود چې وروسته دغه په سرطان بدلېدای شي. نو ډېرې میندې چې هغه د توی سرطان لري، هغه میندې دي چې هغه خپل ماشومانو ته تی نه دي ورکړی. نو په دې خاطر سره اړین دی چې میندې باید خپل ماشومانو ته تی ورکړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ هم ده، یوه مور د ښه شیدو ورکولو لپاره څه ته اړتیا لري؟ دا خو یو څه باید وکولی سي چې مور په ښه ډول باندې شیدې ورکړي ماشوم ته. مور په دې خاطر موږ تاسو په خپله ټولنه کې د ډېرو میندو څخه اورو چې زه شیدې نه لرم. شیدې د میندو په تي کې نشته، یعنې که موږ تاسو د ټوله دنیا ښځې راټولې کړو د هغو په تي کې شیدې نشته. شیدې چې دی د ماشوم په خوله کې دي. هر څومره چې میندې خپل ماشومان تې ته اچوي او د ډېر وخت لپاره تی ورکړي، یعنې هره پلا چې ماشوم تی ته واچول سي د 16 دقیقو څخه تر نیم ساعته پورې باید ماشوم ته شیدې ورکول سي، ولې چې په لومړي سر کې اوبړن مواد د ماشومانو د اوبېدو لپاره دي. وروسته د 16 دقیقو څخه تر 10 دقیقو پورې هغه مغذي مواد هغه چې باید ماشوم په مور سي، په غټ سي یا چاغ سي، هغه مواد د 16 دقیقو وروسته وي. نو په دې خاطر سره میندې باید خپل ماشومانو ته د نیم ساعت د 16 دقیقو څخه نیولې بیا تر نیم ساعته پورې تی ورکړي. او کله چې ماشوم تر 2 میاشتې باید هر 2 ساعته بعد تی ورکول سي، تر 2 میاشتې چې اضافه شو نو هر 3 ساعته بعد باید خپل ماشوم ته تی ورکړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم، تاسو چې یادونه وکړه د مور شیدې باید څومره چې ډېر کېږي هغومره باید ماشوم ته ورکړل سي. ځینې میندې داسې هم شته چې دغه کار پر دوی باندې بوج کېږي او نه غواړي چې ماشوم ته په پرله پسې ډول باندې په وار باندې دوی ته شیدې ورکړي، خو بیا هم دوی شکایت کوي چې زما شیدې نشته. لامل دغه دی چې دوی ماشوم ته په صحیح توګه باندې شیدې نه دي ورکړي؟ بله، ډېرې خو داسې دي بعضې ښځې داسې فکر کوي که چېرې موږ خپل ماشومانو ته تی ورکړو شاید موږ ډېر ډنګره شو، ضعیفه شو، کم. هلته داسې نه ده. هر څومره چې مور ماشوم ته تی ورکړي دا په غونډې اندازه پیاوړی کېږي. بله خبره دا ده چې اصلي خبره دا ده چې دا یو تی باید خالي سي. که چیرې په تی کې شیدې پاته سي، یعنې د 16 دقیقو څخه تر نیم ساعته پورې تی ورنه کول سي، مثلا 15 دقیقې 10 دقیقې مور ماشوم ته تی ورکړي، په نتیجه کې په تی کې شیدې پاته کېږي. کله چې شیدې پاته سوې دماغ ته خبر ورکېږي چې ته به دا شیدې مه جوړوه، خریدار نشته، فابریکه ودروه، نه دی؟ نو هغه کوم شی چې تا تولید کړی و هغه په مصرف نه دی رسېدلی. نو که چیرې مور هره پله خپل ماشوم ته د 16 دقیقو څخه تر نیم ساعته پورې تی ورکړي او دا تی ښه خالي کړي، نه خالي سي، وزبېښل سي د ماشوم د خوا څخه، په نتیجه کې بلې پلا چې په تی کې شیدې تولیدېږي هغه به تر مخکې نه ډېري، نه ولې چې یعنې څوک شته غوښتونکی شته، نو په دې خاطر چې د غوښتونکي غوښتنه پر ځای سي، په دې خاطر دماغ نورې شیدې جوړوي، اضافه شیدې جوړوي. دا کومې میندې چې وایي موږ یا شیدې نه لرو یا شیدې مو لږ دي، یوازینی علت دا دی چې دوی خپل ماشومانو ته او یو شی بل د شیدو په دغه کې دا دی چې رواني حالت د میندو ډېر مهم دی. زه ډېر متاسفه یم په دې چې په بعضې کورنیو کې اگر چې دا حالت اوس بدلون مومي
یعنې ډېر حالت د کورنیو ښه شوی دی خو په ډېرو کورنیو کې اوس هم یا په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم میندو ته رواني فشار لاندې دی یا میندو ته دا وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ماشومانو ته تی ورکړي یا کومه غذا چې باید مور ته ورسېږي هغه نه ورسېږي یعنې په ډېرو پرتو سیمو کې که چېرې یو ښه خواړه یا شی پاخه سي اول دا ډوډۍ ځي نارینهو ته نارینهو چې وخوړل د هغه پاتې شونې بیا ښځو ته ورکول کېږي یا داسې چې د غربت د وجې یا د فقر د وجې څخه میندې نشي کولی چې مثال سهار مکلفه ډوډۍ وخوري یا غرمه مکلفه ډوډۍ وخوري یا د شپې د خوا مکلفه ډوډۍ وخوري نو دغه یوازینی دلیل هم دغه دی چې میندې نشي کولی چې شیدې ولري نو زما د کورنۍ څخه دا ایله ده چې هغو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي هغو ته د 2 نفرو استحقاق ورکول شي یعنې د هر شی چې د 2 نفرو خو د ټولو منځ ته مې دا غوښتنه ده چې هر شی یعنې ډېر ترکاري باب او میوهجات داسې استفاده وکړي ګرچې د اقتصادي پلوه شاید څوک میوې راننیسي یا دغه رانیسي خو په کلیو بانډو کې چې هر شین شی د یوې نه لري لکه بوشکې لکه تروکې داسې د دغو سبزیو څخه هم دوی کولی شي چې استفاده وکړي یا کله چې د پسرلي سارې دا څوکۍ نه دی د تاکانو څوکۍ د دې څخه استفاده وکړي یا خلاصه هر شین رنګه سبزي چې شین رنګ لري د هغو څخه استفاده وکړي تر هغو د دوی په بدن کې وینه هم ډېره شي او د شیدو کچه هم خو د شیدو کچه سربیره د دې چې یعنې په خوړو پورې هم ډېر اړه لري په رواني اړخه پورې ډېر اړه لري نو زما د ټولو د دغو کورنیو چې په هغه کورنۍ کې په اصطلاح توندخویه نارینه دي د هغو څه غوښتنه دا ده چې د میندو عزت وکړي او هغه میندې چې شیدې ورکوي نه دی هغو ته د یو احترام په سترګه د یو درنښت په سترګه وګوري او هغه ښځو ته د دوی ځای ورکول شي او د دوی حق ورته ورکول شي او دوی ته وخت ورکول شي چې مثلا که په کور کې میندې یو دیګ پخوي او په کور کې یو اندرور ده نو اندرور په دې په ځای چې د دیګ شنی ور ارام کړي هغه باید دیګ پوخ کړي چې تر هغو مور خپل ماشوم ته تی ورکړي نو دا به تر ټولو ښه او په دا نتیجه کې کیدای شي چې د مور شیدې بیخي ډېرې شي یعنې یوه ښځه کولی شي چې څو ماشومانو ته په عین زمان کې تی ورکړي په شرط د دې چې هغه پلار دې تی ورکړی د 9 ساعته پورې چې دا تی ښه خالي شوی هر څومره چې دا تی خالي کوي هغومره شیدې ډېرې هر څومره چې خالي کوي هغومره ډېرېږي نو په دې خاطر سره موږ د رواني حالت تغذیه او که چیرې هغه میندې چې یا ماشوم یې په نسي یا ماشومانو ته تی ورکوي که چیرې د ورځې 2 ساعته دوی ته زمینه مساعده شي چې دوی استراحت وکړي دا ډېر بهتره ده او د شپې لخوا شیدې ورکول چون د شپې لخوا یو رقم هورمون سبب د دې کېږي چې د شیدې راپورې وي یا یې تولید کړي دا د شپې لخوا افرازات یې ډېر دي زه د هغه هورمون نوم نه اخلم کورنۍ شاید په دې پوه نشي چې څه شته خو مقصد داسې یو مواد دي چې هغه هم شیدې راپوروي او هم شیدې تولیدوي او هم یې راپوروي نو هغه د شپې لخوا ډېر که چیرې میندې د شپې لخوا ډېر ماشومانو ته تی ورکړي نو د دوی شیدې به ډېرې ډېر ډاکټر صاحب محترم ډېر په زړه پورې معلوماتو په ضمن کې یو لارښوونه هم وه د والدین لپاره او د میندو لپاره ډاکټر صاحب محترم د مور د شیدو کمیدل یا بندېدل وجه څه کیدای شي ماشومانو ته په لومړي 9 ساعت کې چې باید ماشومانو ته تی ورکول شي د هغه نه ورکول ماشومانو ته تر 9 ساعت لږ شیدې ورکول د میندو رواني حالت د خرابوالي او د میندو ته په کافي اندازه خواړه نه ورکول دا سبب د دې کېږي چې د میندو په تیو کې شیدې لږ شي خو تر ټولو عمده عامل عمده دغه د 9 ساعت لږ شیدې ورکول سبب د دې کېږي چې میندې شیدې یا ونه لري یا لږ ډېر ډاکټر صاحب محترم په ټولنه کې یو معمول دغه دی چې دلته 3 وخته غذا خوړل کېږي سهار غرمه او ماښام
که چیرې یو هغه مور چې ماشوم یې زېږولی دی دغه درې وخته خواړه به د لپاره کفایت وکړي که نه یو څه اضافه هم سي؟ نه، هغه میندې چې یا ماشوم په نس لري یا کله چې میندې په دې پوه شوه چې زما ماشوم په نس د دغه ورځ څخه شروع بیا تر 2 کلنۍ پورې دا 1000 طلایي ورځې دي چې دا د ماشوم په راتلونکي، د ماشوم په روغتیا، د ماشوم په ذهني انکشاف، د ماشوم په یعنی د اندامو په روغوالي پر دې ټولو باندې تاثیر لري. نو کله چې مور خبره شوه چې زه حامله یم د هغه وخت څخه بیا تر 2 کلنۍ پورې چې مور باید ماشوم ته تی ورکړي تر دغه وخته پورې باید ښه غذاګانې مور ته ورسېږي تر هغو چې میندې دغه شي. ډاکټر صاحب محترم، پلار او کورنۍ په دې برخه کې څه رول درلودلی شي؟ د پلار رول د کورنۍ په تربیه کې، د کورنۍ په روزلو کې ډېر مهم دی، د اولادو په روزلو کې ډېر مهم دی. پلار باید د مور سره لاس په لاس شي تر هغو چې دغه کوم ماشوم چې پیدا شوی دی دا روغ رمټ او سالم لوی شي. نو پلار لپاره دا پکار ده چې د کوم وخت د باندې سره راځي کوم مشکلات چې پر د باندې تیر شوي دي، د کومې سختۍ سره چې دی د باندې مخامخ شوي دي هغه د کور په دروازه کې پرېږدي. کله چې کور ته راننوځي په یو ارام اعصابو باندې. بل د خپلې مېرمنې سره باید ډېر په مینه برخورد وکړي، ډېر چلن یې باید په مینه و محبت، یعنی د قاره ډکه حالات یا ډک برخورد دا باید نه وي. او په عین زمان کې کوشش وکړي چې د خپلې مېرمنې دپاره خاصتاً هغه مېرمنې چې ماشوم په نس کې لري یا ماشوم ته تی ورکوي هغه مېرمنې ته د میوې زمینه، د ترکاریو زمینه یا سم خواړه، یو مکلف خواړه دې ته برابر کړي. خو د ټولو ښه خبره دا ده د میندو دپاره چې کوم پلار چې کور ته راځي هغه د مور سره ډېر په مینه برخورد وکړي، پر کوچني شیانو باندې جنجال ورسره ونه کړي او مور درک کړي، په دې پوه شي چې هغه د کومې مرحلې څخه دا تېره شوې ده یا په کومه مرحله کې ده یا د کومې مرحلې څخه دا تېرېږي. نو په دې وخت کې دغه مېرمن چې ده د خاوند ډېرې توجه ته او ډېرې مینې ته ضرورت لري. او په عین زمان کې د کورنۍ نورو غړو ته دا سپارښتنه وکړي چې د کوم وخت چې دا ماشوم ته تی ورکوي تاسې مرسته ورسره وکړئ د دې په کارو کې. نو دا د پلار یعنی د دې څه معلومېږي چې د پلار ونډه ډېر ده. خو میندې او ماشومان د پلار مینې ته ډېر اړتیا لري. ډاکټر صاحب محترم، که بیا هم دغه ځای کې پاتې سو، که چیرې یو پلار یا کورنۍ هغه میندې چې یا ماشوم په نس لري او یا ماشوم ته تی ورکوي، بالخصوص هغه میندې یادونه کوم چې امیدواره دي یا ماشوم په نس باندې ولري، که چیرې دې ذهني ارامښت پیدا نه کړي دا په ماشوم باندې څومره تاثیرات بیا ولري؟ دا پر ماشوم باندې بیخي ډېر تاثیرات لري. یو شی دا درته وایم که چیرې علم دا ښوولې ده د هر څومره یعنی کوم کارونه چې مور کوي یا کوم شی زده کوي او هغه ماشوم چې د دې په نس کې دی هغه هم کولی شي دغه شیان ورسره زده کړي. نو په دې خاطر سره که چیرې د مور رواني حالت خراب وي د دې ماشوم چې د مور په نس کې دی د هغه رواني حالت هم خرابېږي. کله چې رواني حالت یې خراب شو هغه وخت ماشوم ته یې نه هغه دا کوم خواړه چې د موږ اجوړه نمونه ورته وایي د هغه څخه بیا یو داسې یو رسۍ راغلې ده تر کوچني تر نو پورې نه دی د دغه رسۍ د خوا څخه دا کوم غذایي مواد چې ماشوم ته رسېږي دی د هغه څخه سم په تمه توګه استفاده نشي کولی، نشي تغذیه کېدلی. نو په دې خاطر سره که چیرې د مور په نس کې ماشوم وي د هغو سره باید ډېر محترمانه برخورد وشي او خپله مور هم باید چلن یې ډېر سم وي. ګرچې په دغه حالت کې چې د میندو کوچنۍ ولري زه د کورنۍ دپاره وایم بعضې میندې حالات تغییر کوي، رواني حالت تغییر کوي، شاید څه توندخوی شاید کم حوصله یي. نو زه د کورنۍ څخه دا هیله دا ده چې هغوی د دې په رقم نیسي
یعنې هغه توندخویي یا کم حوصلګي د مور چې په د حامله داره ده په دا وخت کې دوی وزغمي تر هغو چې ولې چې د مور په بدن کې موږ هورمونونه ورته وایو د ده توازن سره کښته و پورته کېږي دغه سبب داسې کېږي چې مور په رواني حالت یو څه تر تاثیر لاندې رواني حالت یې خراب کړي نو په دغه وخت کې باید کورنۍ او خاوند باید دا مېرمن وزغمي او د هغه سره په مینه برخورد وکړي تر هغو چې دا ارامه شي او که چیرې په مقابل کې د کورنۍ یا خاوند د دې سره بد برخورد کوي دغه کې دغه د ماشوم پر ذهن باندې چې د دې په نس کې دی ډېر بد تاثیر کوي. ډېر ډاکټر صاحب محترم ټولنه څنګه کولی شي چې هغه میندې چې شیدې ورکوي د هغې ملاتړ وکړي؟ ټولنه کولی شي چې موندو ته د دې زمینه مساعده کړي چې دوی یو د بل سره دا موندې یو د بل سره کښېني مثلا موږ په کلي کې یو 10 کوره یو باید دغه 10 ښځې یو د بل سره کښېني تبادله د افکارو وکړي د نظر خپل نظر یو بل ته وایي د شیدو په باره کې یو د بل سره خبرې وکړي یعنې د ټولنه باید دغو میندو ته وخت ورکړي چې دوی د گفت و شنود دپاره د یو بل ته د راز د ویلو دپاره وخت اخیستي په نتیجه کې سبب د دې کېږي چې د دوی رواني حالت ښه کېږي او شیدې ډېرېږي او بله خبره دا ده چې ټولنه کې هر څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه د یو کور راوتل او هغه په خپل کور کې د خپلو مېرمنو سره مرسته وکړي تر هغو چې دا حالت ډېر ښه شي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب محترم ویل کېږي چې ماشوم د لومړۍ ورځې څخه بیا تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور د شیدو څخه استفاده باید وشي. ولې دغه حالت رامنځته شو چې یوازې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي؟ په دې خاطر سره چې د ماشوم معده چې کومه ده هغه نازکه ده ضعیفه ده د بل شي توان نه لري او بله خبره دا ده چې موږ چې کوم خواړه خورو یا کوم شی چې راځي هغه ځینې ته په اینه کې پیرهدار ولاړ دی عسکر ولاړ دی هغه چا کس چې ورښولی دی چې دغه دی دا سړی باید راپرېږدي هغه ورپرېږدي او که نو وایي تا ته اجازه نشته نو په دې خاطر سره یوازې د 6 میاشتو پورې د مور شیدې کولی شي چې بدن ته داخل شي او د هغه څخه استفاده وکړي نور لکه پوډري شیدې یا نور خواړه په دا وخت کې سبب د دې کېږي چې ماشوم هغه نشي ازمولی او د اساساتو سبب کېږي د اسهالات منځته راوړي نور ناروغي یعنې ډېرې ناروغي یعنې دفاعي سیستم د ماشوم د بینه شي. ډېر ډاکټر صاحب محترم د اخرنۍ پوښتنې په ترڅ کې باید ووایم چې د شیدو ورکول نړیوالې ورځې په مناسبت میندې څه پیغام لري؟ زما پیغام دا دی ټولو میندو ته چې د مور شیدې اول خو د مور تر نامه قربان شم د مور نوم ښایسته دی بیا د مور شیدې چې دی د الله تعالی د جانبه د طرفه د ماشوم دپاره یو تحفه ده نو زما ټولو میندو څخه هیله دا ده چې خپل ماشومان د دې تحفې څخه ما به برخه کوي په دې خاطر چې یوازې ستاسو کورنۍ نه افغانستان داسې ماشومانو ته اړتیا لري چې هغه د مور شیدې پوره خوړلی دي ولې کوم څوک چې د مور شیدې پوره اخلي د هغه ذهني حالت او هغه د پوهې کچه دا ژر لوړېدای شي یا داسې درته وایو چې حافظه یې قوي کېدای شي نسبت به هغه خلکو ته چې د مور شیدې نه خوري او بله خبره مې دا ده چې پوډري شیدې زهر دی ما ټولو یعنې چې هر رقم نوم پر نوشته وي هر رقم جدول پر نوشته وي چې دا وټامین د دې وټامینو څخه هېڅ شی په هغه کې موجود نشته یوازې ګلوکوز پوډر دی پوه شوې نو دا د ماشومانو دپاره زهر دی که څوک غواړي چې د دې ماشوم روغ رمټ چې په آینده کې د افغانستان دپاره خدمت وکړي باید خپل ماشومان ته تیار کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. قدرمن لیدونکو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه تر بلې خپرونې پورې ماهنانو ته اجازه راکړئ د الله په امان ښه وخت. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان